أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو موږ هغه پیښه او واقعه بیانول چې د عمر رضی الله تعالی عنه ډیر لوی او بردار زیګر و. د ده په لیدلو څوک پیرېدی، هیبت او دبدبه یې درلوده. دغه جبار عمر دروازه ورپورې وهل، خور یې وبېرېده. ژر یې خباب رضی الله تعالی عنه په پستو کې پټ کړي. پستو په پښتو کې و هغه کوچنۍ خونې ته وایي چې د استوګنې د خونې په آخر کې د ګدام یا مخزن په شکل سره وي، او په عربي کې مخدع ورته ویل کېږي. خباب رضی الله تعالی عنه یې هلته پټ کړي. فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه د قرآن مجید ورقه پټه کړه او بیا دروازه ور خلاصه کړه. عمر ورننوتی، ویل تاسې څه شوایه؟ هغه ویل هیڅ شی نه، موږ په خپل مابین کې خبرې سره کولې. عمر ویل یا ما یو څه واورېده، آیا دا هغه د محمد خبرې وې؟ سعید ویل یا عمر، که حق بیل ستا د دین څخه په بل دین کې وو. عمر پر سعید نارې کړه، اصابات، آیا د دین اوښتې؟ سعید ویل بل اسلمتو، یا بلکې مسلمان سوی یم. عمر هغه خپل اخشي سعید را چپکي او وهیه. خور یې فاطمه رضی الله تعالی عنها ځینې راپورته کوي، خلاصوي. عمر خپل خور فاطمه هم پر مخ په چپلاخه یا سپېړه ووهل، د هغې د خولې څخه وینې را ایله سوې. عمر جبار او شدید دی، رحم او شفقت یې هیر دی. خور یې په ژړا سوه، ویل هو موږ مسلمانان سوي یو، پر الله او د هغه پر رسول مو ایمان راوړی دی. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. عمر نا امید سو او ویل د چخور یې ژاړي او د خولې څخه یې وینې را بهیږي. وشرمېدی او پر خپل عمل پښیمانه سو. په زړه کې یې رحم او شفقت پیدا سو چې څنګه خپل خور وهي، او دا هم اول وار و چې خور یې ووهل. نو یې په نرمه لهجه ورته وویل، هغه ورقه چې تاسې ویل هغه راښکاره کړئ چې زه ووایم. خور یې ویل یا نه دې ښکاره کوم. عمر ویل قسم په لات او عزا په بد نیت لاس نه وروړم، فقط رایه که چې ویې ګورم او تاوان هم نه ورسوم. خور یې پوه سوه چې عمر نرم سو. نو یې ورته وویل یا عمر، دا کلام الله دی او ته مشرک او نجس یې. که دې د هغه د ویلو اراده وي یو وار غسل وکړه، بیا به یې درکم چې ویې وایه. د عمر فکر او چرت په بند سو چې دا به څه شي وي او څه به لیکلي وي. نو د ډېره شوقه څخه موافق سو غسلخانې یا تشناب ته ننوتی او غسل یې وکړي. کوم وخت چې راووتی هغه ورقه یې ورکړه، کومه چې قرآن مجید پر لیکل سوی و. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې لیک او لوست زده وه، د ورقې په ویلو یې شروع وکړه. په ورقه کې لیکل سوی و بسم الله الرحمن الرحیم. عمر رضی الله تعالی عنه ویل شپاک او طیب نمونه دي، نیک او مبارک نمونه دي. بیا لیکل سوی و طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. موږ د دې دپاره دا قرآن پر تا نه دی نازل کړی چې ته ځان په محنت او مشقت کې واچوې. الا تذکرة لمن یخشى، بلکې موږ د هغه چا دپاره پند او نصیحت نازل کړی دی چې د الله جل جلاله څخه بیریږي. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، نازل سوی دی د هغه چا د طرفه چې خلق کړي او پیدا کړي دي ځکه او لوړ لوړ آسمانونه. الرحمن علی العرش استوى، دغه د مځکو او آسمانو خالق ډېر مهربان رحمان پر عرش مستولی او غالب دی. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. خاص دلره دی، یوازې دی مالک دی د هغه شیانو چې په آسمانو کې دي
او د هغه شیانو چې په مځکه کې دي او د هغه شیانو چې د مځکې او اسمانو په مابین کې دي او هغه شیان چې تر مځکه لاندې دي دغه ټول موجودات په خلقولو په ملکیت په فرمانبردارۍ کې یوازې د جل جلاله دي بل هیڅوک نه دی ورسره شریک وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى او که په خبرو یا ذکر کولو سره جهر په زوروالی کوي دې ته ضرورت نشته ځکه چې بېشکه دغه الله خبر او عالم دی په پټه خبره او تر هغې هم په پټه چې د زړه حال دی الله عز وجل ته په زوره خبرې کرارې خبرې پټ د زړه حال ټول یو شی دی پر ټولو حالاتو عالم او خبر دی الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى الله نسته بل معبود برحق مگر یوازې هم دی خاص دلره دي شنمونه او صفتونه دغه د سوره طه آیاتونه وایي تر څو دې آیات شریف ته ورسېدي چې الله عز وجل فرمایي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري بشك جزاء الله يم نست لائق د عبادت بل هیڅوک بل ما څخه نو زما عبادت کوه او زما د یادولو د پاره المنز ادا کوه ان الساعه آتيه اكاد اخفيها بشک چې قیامت راتلونکی دی زه اراده لرم چې د هغه دراتګ وخت پټ او مخفي وساتم لتجزا كل نفس بما تسعى د پاره د دې چې هر چاته د هغه عملو جزا ورکړي سي چې دوی یې کوي داسې آیاتونه دي چې ټول د الله عز وجل او د قیامت په باره کې خبرې کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دې آیاتو په تلاوت سره نرم سو د کلام الله تر تاثیر لاندې راغلی د مسلمانېدو اراده یې سوه نو یې وویل دا څونه ښه او مکرم کلام دی محمد راوښوي چې ورسم خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه خو پټو دا خبرې اوري دلته چې عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره وکړه خباب ابن الارت را وګرځېدی ویل زیری در کوم یا عمر زه دا آرزو لرم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې د شپې دعا ستا دپاره سي هغه چې ویې فرمایل الهي اسلام په عمر ابن الخطاب یا ابو جهل ابن هشام معززه کې او درځه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به زه در وښیم نو یې عمر رضی الله تعالی عنه د ارقم ابن ابي الارقم وکور ته رارهي کړي هغه کور چې د مسلمانانو د اجتماع او تعلیم ځای و کم وخت چې د ارقم کور ته راورسېده د عمر رضی الله تعالی عنه سره تر اوسه هغه توره ورسره ده او د جنگ دپاره آماده معلومیږي او هلته بیا هغه نعیم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر وروړی و چې عمر ستا د وژلو په نیت رارهي دی و اصحاب کرامو ته ټول اخبار داسې رسېدلي دي چې عمر رارهي دی او غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژني په هغه نوره قصه چې د فاطمې رضی الله تعالی عنها په کور کې پېښه سوه نه دي خبر نو خود اصحاب کرام دلته د جنگ دپاره تیار او آماده دي کم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه د ارقم ابن ابي الارقم وکور ته راورسېدی او د کور دروازه یې وټکول یو د اصحاب کرامو څخه ور ولاړ سو د دروازې تر چاک یې وکتل ویلې ده چې عمر توره په لاس ولاړ دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دننه په خونه کې وو هغه ته حال وایه او دلته اصحاب کرام د سرای په میداني کې سره راټول دي حمزه رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه چې څه پېښه ده دوی ویل عمر دی حمزه ویل عمر دروازه ور خلاصه کړئ که د ده راتګ د خیر په نیت وه خیر به وویني او که د شر په نیت راغلی وو د ده په توره به یې ووژنو ورونو دا صحیح ده چې عمر غټ او ډیر قوي دی مگر سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه جنگی پهلوان او فارس دی داسې پهلوان دی چې په قریشو کې مثل نسته په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خونې څخه راووتی حمزه ویل پرېږدي چې کور ته راسي زه د ده په توره وژنم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا حمزه ته ننوځه حمزه رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر خونې ته ننوتی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل عمر ته دروازه ور خلاصه کړئ اوس خلق حیران دي چې عمر
د ده صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو په نیت راغلی دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي دروازه ور خلاصه کړي. حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کم ساتونکی هم نسته او حمزه چې په مسلمانانو کې قوي او پهلوان دی هغه ته هم وویل چې خونې ته ننوځه مګر چاره نسته. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت حتمی دی و عمر ته دروازه ور خلاصه کړه او عمر کور ته ور دنوتی. غټ قوي جابر شدید سړی توره هم ورڅخه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورنږدې سو تر ګریوانه یې ونیوی او شدید تکان یې ورکړ. په دونه قوت یې وشوراوه چې عمر پر زنګنو کښېنستی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اما آن لك یا ابن الخطاب ان تسلم، یعنی ای د خطاب زو د دې وخت نه دی راغلی چې مسلمان سي؟ او نور هم پسې وفرمایل او ته تر هغو نه مسلمانېږې چې الهي غضب در باندې نازل نسي لکه پر ولید ابن المغیره چې نازل سو. او وی فرمایل اللهم هذا عمر بن الخطاب اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. عمر رضی الله تعالی عنه وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تکبیر ووایه او کم اصحاب کرام چې دلته موجود و هغه هم په لوړ आवाज ناری کړه الله اکبر. دا تکبیر په دون لوړ आवाज وو چې ټوله مکه واورېدی. قریش وویل والله یو حادثه پیښه ده او لو حادثه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوسو چې خبره ښکاره او واضحه شوه او خلق خبر شوه. نو یې اصحاب کرام امر کړه چې خپل کورو ته ولاړ شي. ټول مسلمانان د ارقم رضی الله تعالی عنه د کور څخه په تلوار راووته او هر یو پر خپل لار ولاړی. عمر رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې ما اسلام راوړي د ځان سره فکر وکړي چې د اهل مکه څخه څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر عداوت لري خپل زړه راته وویل چې ابو جهل. نو ورغلم او د ابو جهل دروازه مې ور وټکول. ابو جهل راووتی ویل اهلا وسهلا مرحبا بابن اخي. اول څنګه راغله؟ ما ویل چې خبر دې کوم چې ما پر الله او د هغه پر رسول محمد صلی الله علیه و آله وسلم ایمان راوړي او ټول هغه شیان منم چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم راوړي دي. ابو جهل دروازه په زور بند کړه او ویل تبا لك تالر دی هلاکت وي زما دې ټول ورځ را خراب کړه. پښنه سهار دې دا زیری را باندې وکي دا څه خبر و چې تا ما ته راوړي؟ ورونو تاسو پوهیږئ چې عمر د همت او مړانې د قصد او عزم خاوند و. د اسلام و مشرکینو ته ذلت او سپکاوی و او مسلمانانو ته عزت شرف او خوشحالي و. عمر رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې به یو څوک مسلمان سو کفار به پر راوګرځېده وهل او ټکول به ورکول. نو زه چې مسلمان سوم زما و ماما ته ورغلم چې عاصی ابن هاشم او په خپل اسلام خبر کړي. هغه په کور ننوتی او دروازه یې راته وتړل او بیا د قریشو یو بل لوی سړي ته ورغلم چې شاید دغه ابو جهل وي. هغه مې هم په اسلام خبر کړي. هغه هم دروازه راته بند کړه او په کور ننوتی. بیا عمر رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه چې څوک سر او پټ راز نه ساتي خبر ژر نشروي او هر ځای بیانوي. عمر رضی الله تعالی عنه غواړي چې د اسلام خبر ژر نشر شي او ټول قریش په خبر شي. خلق ورته ویل د خبر د نشرولو د پاره تر جمیل ابن معمر بل مناسب څوک نسته. نن خبر ورته وایه په دغه ورځ د مکې ټول شهر در خبروي. د هغه وخت بي بي سي عمر رضی الله تعالی عنه د جمیل پر طرف ورهیسو. دغه کیسې روایت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه کوي. هغه وایي زه په خپل پلار پسې وم چې پلار مې و جمیل ابن معمر ته ورغلی. جمیل د کعبه شریف سره ناست و. عمر رضی الله تعالی عنه ورسره کښېنستی او ورته ویل یا جمیل ایا ته نه خبر؟ هغه ویل په چی شي؟ ویل ته نسوې خبر چې زه وایم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي والله زما پلار ته هیڅ جواب ورنکړي او نه پوښتنه ځینې وکړه چې کله یا څنګه. بس ولاړ سو او نار یې کړه یا معشر القریش عمر دین پرېښاوه.
عمر رضی الله تعالی عنہ تر شا په پسې دی او وایي دوی درواغ وایي بلکې زه مسلمان سوم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. عمر رضی الله تعالی عنہ خپل اسلام د ټول قریشو په حضور ښکارا کړ. قریشو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په وهلو شروع وکړه. دوی وهي او دوی وهي. دی وهلو د ماپښین څخه تر ماښامه دوام درلودی. خو په آخر کې عمر رضی الله تعالی عنہ ستړی شو. قریش ډیر دي، ځینې ځان هوسا کوي او ځینې وهل کوي، خو عمر رضی الله تعالی عنہ یوازې دي او پرله پسې وهل کوي. قریش یو ندی پر عمر رضی الله تعالی عنہ د هر طرفه وارونه کیږي او وهل کیږي. عمر رضی الله تعالی عنہ پوسو چې نور نسم جنگیدلای، نو یې په دوی کې وکتل هغه د دوی شریف او معتبره چې عتبه ابن ربيعه هغه ونیوي، پرمځکه یې غزار کوي او د هغه پر زګر کښینستی. نور قریش دی وهي، خدای د عتبه پر زګر ناست دی او دوی ګوتې د هغه پر سترګو ور ایښي دي او موږ او ورته وایي دغه خلک راڅخه لرې کوي او که دې سترګې در وچاودم. عتبه نارې کړه چې ځینې لرې سئ پرېږدئ والله ړندوي مې. قریش هم لرې سوه، عمر رضی الله تعالی عنہ یې پرېښاوه، ده هم عتبه ایله کړ. قریش بیا حمله پر وکړه، عمر رضی الله تعالی عنہ بیا عتبه ونیوي، عتبه بیا نارې کړه. دوی په دغه حال کې وه، ونیسه ایله کړه څو عاص ابن وائل د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ پلار چې د قریشو د لویو مشرانو څخه و راغلی. ویل څه قصه ده؟ حال ورته وویل سو. هغه پوهېدی چې عمر شدید او د عزم خاوند دی او که دا مسئله اوږده سي په خپله د قریشو په مابین کې فتنه جوړیږي. نو ویل یو سړي د خپل ځان دپاره یو دین اختیار کړي پرېږدي. نورو قریشو هم دی پرېښاوه. عمر رضی الله تعالی عنہ خپل کور ته ولاړی. امام بخاری د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي، وایي کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنہ په کور کې و دا بیره ورسره وه چې قریش به کور ته پسې راسي. په دغه وخت کې عاص ابن وائل السهمي ورته راغلی او دغه عمرو په جاهلیت کې زموږ د حلفاو څخه و او عمر رضی الله تعالی عنہ ته یې وویل څه درته پېښه ده؟ عمر رضی الله تعالی عنہ ویل ستا قوم دا اراده کړې ده که زه مسلمان سوم وژنم. عاص ابن وائل ویل څوک نشي در نږدې کېدلی. عمر رضی الله تعالی عنہ وایي پس له دغه چې عاص دا راته وویل نو زه په امان سوم. عاص چې ور ووتی ویلې ده چې شله په خلقو ډکه ده. ویل چیرې ځئ؟ خلقو ویل دغه عمر ته چې د دینه اوښتی دی ورځو. عاص ویل هغه ته څوک نشي ورتلای، یعنی زما په ساتنه کې دی. نو خلق سره وپاشل سوه. اوس نو عمر رضی الله تعالی عنہ هر ورځ د کعبې شریف سره قرآن مجید وایي، خو څوک د بیرې نشي ورنږدې کېدلی. دا خو نسبت و مشرکینو ته د عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړل وه. مګر د مسلمانانو په باره کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي موږ مسلمانانو د کعبې شریف سره لمونځ نسوای کولی تر څو چې عمر اسلام راوړي. صهیب ابن سنان او الرومي رضی الله تعالی عنہ وایي کوم وخت چې عمر اسلام راوړي اسلام ښکاره سو او اسلام ته دعوت هم په ښکاره سره کېدی او موږ مسلمانان د کعبې شریف پر شاوخوا ډله ډله کښېنستلی سوای، پر کعبه شریفه مو طواف کولی سوای او که یو چا بد راته ویلي وای تر یو اندازې مو د هغه جواب ورکولی سوای. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي د کومه وخت څخه چې عمر اسلام راوړي موږ په عزت سو. د مسلمانانو په حال کې دغه ټول تغییر د هغې ورځې څخه راغلی چې عمر رضی الله تعالی عنہ د ارقم ابن ابي الارقم وکور ته ورغلی او ویل یا رسول الله ایا موږ مسلمانان کمړو او که ژوندي پاته سو پر حق نه یو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو قسم می دی په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی، کمړه سي او که ژوندي پاته سي تاسو پر حق یاست. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل نو موږ ولې خپل دین او اسلام پټوو؟ قسم می دی په هغه ذات وي چې ته په حق سره را لېږلی یې چې موږ د باندې وروځو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم هغه اصحاب کرام چې په دارالارقم کې موجود و د وتلو دپاره تیار او آماده کړه. مګر هو هغه حر او آزاد اصحاب
چې د قریشو د ساداتو او اشرافو څخه و. مریان او هغه ضعیفه خلک یې پرېښول چې دغه نفر ټوله 40 نفره سوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 2 لاینه یا 2 قطاره ځینې جوړ کړه او ټول نفر په خپل اسلحه مسلح دي. د یو قطار په مخ کې حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه دی او د بل قطار په مخ کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه دی او د 2 قطارو په مابین کې سرور کائنات حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رهیدي. د دارالارقم څخه مسلح او منظم راووتل او د کعبه شریف طرف ته رهیدي. پر لار تحلیل او تکبیر وایي لا اله الا الله محمد رسول الله الله اکبر. قریش ورته ګوري او هیڅ یې په وسه ونسلو، نه آزار ورکي او نه جنگ ورسره وکي. د قریشو د ساداتو او اشرافو څخه 40 نفره مسلمانان دي. په دغه طریقه د الله عزوجل دین ښکارا او روښانه سو و اسلام ته دعوت او اسلامی عبادت د هغه پټ حالت څخه و اظهار او اعلان ته راووتی او دغه ورځ څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه و عمر رضی الله تعالی عنه ته د فاروق لقب ورکړ سو. اوس چې عمر رضی الله تعالی عنه اسلام ته داخل سو او دعوت ښکارا سو، د قریش ژوند ډیر تریخ سو او حیران دي چې څه وکړي. نو یې د مسلمانانو واشد عذاب ته ملا وتړل، حتی په خپل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه اصحاب آزار شدید کی چې په قریشو کې د مقام او درجه خاوندانو. ابو جهل ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم کدی تر دې ورسته زموږ خدایان په سپکه یاد کړل، بیکاره او بے قدرت دی وبلل، موږ بیا ستا رب ته شکنځل او بدویل کوو. که څه هم قریشو الله جل جلاله پر ربوبیت سره مني او د هغه عبادت یې د بوتانو د عبادت سره کاوه او ویل به چې دا بوتان موږ و الله ته نږدې کوي، مګر نن ورځ د حسد او عناد په سبب دا جرأت وکړي ویل کتا بوتانو ته بد ویل موږ و الله ته بد وایو. نو په دې باره کې د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې د سورة الانعام په 108 نمبر آیات کې فرمایي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. یعنی ای مومنانو هغه معبودانو تشکیل مکوي چې دغه کفار د هغو عبادت کوي، نو شکیل به وکي دوی الله ته د خپل جهالت په ناحقه سره. په دغه آیات شریف سره مسلمانان د بوتانو د بدویلو څخه منع شول. که څه هم د بوتانو په بدویلو کې د اسلام مصلحت او فائدہ شته، مګر لوی ضرر هم ورسره ملګری دی چې هغه پر الله جل جلاله بدویل دي. نو مسلمانان هم د بوتانو د بدویلو څخه چپ او پټ خلاص و د پاره د دې چې هغه لو او بد ګناه بند سي چې هغه پر الله جل جلاله بدویل دي. ورون دغه 2 مشهوره او معروفه پهلوانانو او قهرمانانو حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه او عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه تر ایمان او اسلام راوړلو وروسته هغه د ظلم توري پردې سریسوي او قریش د هغه خپل نشې څخه د عذاب ورکولو فرصت سو او ویني چې مسلمانان ورځ په ورځ ډیریږي. نو غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د خبرو د لارې د دعوت په پریښولو کې کومې فیصلې ته ورسیږي او د دې کار په مقابل کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هر څه وغواړي دوی ورکړي. او دوی بیچارهګان په دې نه پوهېدل چې ټول هغه شیان چې لمر پر اخیږي د دعوت په مقابل کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د غماشي د وزر قدر او قیمت نه لري او دوی په دغه خپل وړاندیزونو کې ناکامه او ناامیده شول. هغه داسې قریشو مشوره سره وکړه ویل اوس نو موږ ته 2 لارې پاتې دي چې د هغو څخه به یو عمل کوو. یو دا چې په خپل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره بحث او بیان وکړو، قانع بکو چې دغه دعوت د کار څخه لاس واخلي. کدا نکړه قبوله نو دوهمه لار پاتې ده چې هغه مخامخ مواجهه او مقابله ده. نو ویل څوک باید د خبرو د پاره ورسي چې خبري ورسره وکړي.
د قریشو یو خاص مشر یې د دې کار دپاره انتخاب کړي چې څوک وایي ولید ابن مغیره و او څوک وایي عتبه ابن ربیعه و. په هر صورت یوه ورځ قریش د خپل مجلس په ځای کې سره ناست دي، ویلي ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مسجد کې یوازې ناست دی. ولید وویل یا معشر قریش ایا محمد ته نسم ور او اوس خبرې ورسره ونکم؟ شاید زموږ د پیشنهادو څخه یو شی قبول کړي او موږ پرېږدي. قریش ویل هو ورسه او خبرې ورسره وکړه. ولید هم ور ولاړ سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېنست او ویل ای وراره تا ته معلومه ده چې ته په قوم کې د لوړې مرتبې او ښه نسب خاوند یې او تا دغه خپل قوم ته داسې لوی شی راوړي چې په هغه سره دې دوی وپاشل، د دوی پر دین او الهو دې عیبونه وویل او د دوی تیر سوي پلرونه دې کافران وبلل. اوس زما څخه یو څه خبرې واوره او په هغو کې ښه فکر وکړه، شاید د هغو څخه یو څه قبول کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل وایه یا ولید زه اورم. هغه ویل ای وراره که ته په دغه کار سره پیسې غواړې دونه مال او پیسې به درته راټولې کو چې تر موږ ټولو مالداره او غني سې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبې شریفې سره ناست دی او غوږ ورته نیولی دی. دا د خبرو کولو او خبرو اورېدلو ادب دی، که څه هم خبرې ټوله بې معنا او چټي دي، مګر ادب دا نه ایجابوي چې هر ګړی د هغه خبرې ورپرېږي او خپلې خبرې شروع کړي. نو یې غوږ ورته نیولی دی او ولید نور هم وخپلو خبرو ته ادامه ورکړه او ویل که دې د دې کار څخه شرف، مشري او سرداري مقصد وي د مکې عمومي سردار او رئیس به دې کو، هیڅ فیصله به ستا د رایې څخه مخالفه نه کوو او که پاچاهي غواړې زموږ پاچا به دې کو، او که دې د دې کار څخه مقصد ښځه وي هره پیغله چې ته لاس پر اږدې در په نکاح به کو، او که دغه شی وتا ته یو خیال او تصور راځي یعنی سودا او وسوسه ده او ته د ځان څخه نسې لرې کولای، طبیب به درته راوغواړو او په دې لار کې به دونه پیسې خرڅ کو تر څو چې ته جوړېږې. قریش آماده دي چې د دې په مقابل کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دین او دعوت خبرې پرېږدي هر څه وکړي او وایي هر څه چې ته وایې زموږ قبول دي، پر تا ویل او پر موږ کول دي، خو د دین او دعوت خبرې پرېږده. قریش تر دغه اندازې د دعوت څخه په تکلیف وه او د دعوت د نشرېدو څخه بیرېدل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوږ ورته نیولی دی. کوم وخت چې ولید د خپلو خبرو څخه فارغه سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل ستا خبرې خلاصې سوې؟ ولید ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل اوس نو ماته غوږ ونیسه. ورونو اخلاق دغه دي، تر کومه وخته چې هغه خبرې کولې دی صلی الله علیه و آله وسلم چپ او خاموش و، فقط غوږ یې نیولی. کوم وخت چې هغه د خبرو څخه فارغه سو ویل اوس نو غوږ ونیسه. هغه ویل ښه وایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ټولو خبرو په جواب کې د سورة حامیم السجده یا سورة فصلت څو آیاته ورته وویل. په نورو خبرو یې هیڅ جواب ورنکړ، د هغه دپاره فقط قرآن مجید کافي و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یعنی دغه قرآن د هغه الله جل جلاله د طرفه را لېږل سوی دی چې ډېر مهربانه او ډېر رحم کوونکی دی. داسې کتاب دی چې آیاتونه په تفصیل سره بیان سوي دي، قرآن دی چې په عربي ژبه لوستل سوی دی د هغه قوم دپاره چې پوهیږي، مؤمنانو ته په جنت سره زیری ورکوونکی دی او کفارو ته د دوزخ څخه بیرونکی دی. نو مخ وګرځاوه ډیرو کفارو، دوی حق نه اوري او دغه کفار محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي زموږ زړونه په پردو کې دي، په هغه څه نه پوهیږو چې ته موږ هغه ته دعوتوې چې توحید او قرآن دی، او زموږ په غوږو کې دروندوالی دی، ستا خبرې نه اورو، زموږ او ستا په مابین کې د مخالفت پرده ده. نو ته په خپل دین عمل کوه او موږ په خپل دین عمل کوونکي یو. دغه آیاتونه یې ورته تلاوتول تر څو چې د الله عز وجل دې قول ته ورسېدی فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. یعنی کچیر دغه کفارو د حق څخه مخ وګرځاوه
نو ته دوی ته ووایه چې زه تاسې د سخت عذاب څخه بیروم په مثل د هغه سخت عذاب د عادیانو او سمودیانو چې پر عادیانو باندې سرسر مقرر شو او پر سمودیانو جبريل عليه السلام چغه او ناره وکړه. د صاعقې د نامه په اوریدلو ولید ډیر زیات وبېردی، د خپل ځای څخه ورولار شو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خله لاس ورکښاوه چې چپ شي او نور د عذاب خبري ونکي. اول د الله روی می دروړې دي رحم، د الله روی می دروړې دي رحم. د ډیری بیر څخه ورختا سو چې پر دوی به هم داسې صاعقه نازله سي لکه د عاد او ثمود صاعقه، او بیرته راغلی پر خپل ځای کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور آیاتونه هم پسې تلاوت کړه تر څو د سجدې و آیات ته ورسېدی. د سجدې آیات چې تلاوت کړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سجده وکړه او بیا ورته وویل یا ولید وادي ورېده اوس نو ته او دغه آیاتونه زما د طرفه ستا جواب دغه دی، نه بحث و نه مناقشه او نه نور دلایل و، فقط او فقط د خبرو جواب د قرآن مجید آیاتونه و. ولید د خپل ځای څخه لکه بهوشه ولاړ شو. دا د قرآن مجید سحر او اعجاز دی، دا د قرآن کریم تاثیر دی. د اول وار د پاره قرآن مجید مفصل او بیا ژغه واورېدی، داسې واورېدی چې غوږ ورته نیولی و، فکر او پام یې پر کاوه، تر ډیر تاثیر لاندې راغلی دی. ولاړ شو او بیرته قریشو ته ورغلی. ټول قریش په دارالندوه کې د ده په انتظار ناست و. دی یې د بحث او پیشنهاد دپاره لېږلی و او اوس ټول د جواب په انتظار دی. خو ولید لکه بېهوشه او مسحوره و دارالندوه ته ورننوتی. د دغه عجیب کلام تر تاثیر لاندې و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان من البيان لسحر، یعنی بشک ځینې بیانونه د سحر تاثیر لري. نو چې بشري کلام سحري تاثیر لري، د قرآن مجید او الهي کلام په باره کې څه فکر کوي؟ رښتیا هم ولید ابن المغیره د قرآن مجید په اوریدلو مسحوره سوی و. کم وخت چې دارالندوه ته ورننوتی او قریش ولیدی ویل سړی بیرته راغلی مګر په والله نه په هغه مخ چې تللی و، په سړي کې ډېر فرق راغلی دی. ولید کښېنستی. قریش ویل څه خبر دی راوړي؟ ولید ویل والله د محمد څخه مې داسې خبرې واورېدې چې په والله د هغه مثل مې په خپل عمر نه دي اورېدلي. او دا خبره هم پر اضافه کړه. ولید وویل ان لقوله لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه ليعلو ولا يعلى عليه. یعنی په خبرو کې خوږوالی وو، په خبرو کې اعجاب او شایست پروت دی. لفظ د خبرو یې میوه لري، معنا د خبرو یې تنده پورته کوي. د خبرې پر هر چا لوړیږي او څوک نشي پر لوړېدلی. ورونو د عربو لوړوالی او استادي په ژبه کې وه. سبحان الله، هر وخت چې الله عز وجل و یو قوم ته خپل رسول ورلېږلی دی، د هغه شي معجزه ورسره ورکړې ده چې دغه قوم به په هغه کې مشهوره او رسېدلی و. مثلا د عیسی علیه السلام قوم په طب کې شهرت درلودي او رسېدلی و. نو د عیسی علیه السلام معجزې هم د دغه قسمه څخه وې. پس یې جوړاوه، مورزاده ړوند یې بنا کاوه، حتی مړي یې ژوندي کول، ځکه چې دغه قوم ته معلومه سي چې دا د الله عز وجل د طرفه معجزه ده او د انسان کار نه دی. د فرعون قوم په سحر او جادو کې رسېدلی وو او مشهوره وو. نو الله عز وجل و موسی علیه السلام ته هم دغه قسمه معجزې ورکړې. هغه دا چې د لاس له کاره یې دونه لوی مارسو چې د ساحرانو ټوله جوړ سوي شیان یې تیر کړه، او لاس چې بیا د بغل څخه راویستی داسې به ځلېدی لکه لمر. عربو د دې شیانو څخه کم شی نه درلودی. هغه دوی چې درلودی او رقابت به پکاوه هغه د ژبې فصاحت او بلاغت و. واقعا هم د تاریخ د شروع څخه بیا تر اوسه پورې په ټول بشر کې د فصاحت او پراختیا په اساس بل داسې ژبه نه ده پیدا شوې لکه عربي. نو ځکه و عربو ته د هغه جنس څخه معجزه راغله چې دوی په هغه کې مهارت درلودي. داسې شی په معجزه کې نور ته راغلی چې دوی د هغه په باره کې معلومات نه لري، بلکې عربو ته داسې شی په معجزه کې راغلی چې دوی د هغه کار استادان و. او قرآن مجید دونه بلیغ او فصیح و چې دوی ورته عاجز شو او تر اوسه هم ورته عاجز دي.
نو ځکه د ولید پر ژبه دا جملې وویل شوې. قریش ورته وویل یا ولید تا خپل دین پرېښاوه؟ اصبعت یا ولید، یعنی د دینه واوښتې؟ ولید ویل یا د دینه نه یم اوښتې، مګر والله ما داسې کلام په عمر نه دی اورېدلی. قریش ویل دا شعر دی. ولید ویل والله تر تاسې ټولو په شعر پوهېږم، د شعر په بحرو، په نثر، په شعر، په ټولو پوهېږم. شعر پیژنم، د عربو ژبه را معلومه ده، مګر د محمد صلی الله علیه و آله وسلم کلام شعر نه دی. قریش ویل چې شعر نه دی نو کاهن او کوډګر دی. ولید ویل کاهن پیژنم او کارونه د هغو د اور بلولو او شیانو سوځولو ټوله طریقې را معلومې دي، حتی میرګیان او د میرګیانو مرض را معلوم دی. د لیونی او میرګیانی هم هیڅ حرکت پکښې نشته. قریش ویل نو ساحر او جادوګر دی. ولید ویل سحر او ساحران پیژنم، د هغو د شیانو تړل راته معلوم دي، د هغو په پکولو پوهېږم، د هغو د کارو څخه هیڅ کار پکښې نشته. قریش ویل موږ دې حیران کړو، څه درته ووایو؟ ولید ویل یا قوم زما په خوله کوئ؟ هغو ویل وایه مقصد دې څه دی؟ ولید ویل دوه کاره دي چې د هغو څخه به یو کوئ. قریش ویل هغه کارونه څه شي دي؟ ولید ویل یا دا چې متابعت به کوو ځکه د خبرې حق دی. دوی ویل پتا یې هم سحر کړی دی؟ څنګه موږ خپل او د پلرو دین پرېږدو؟ دا هیڅ امکان نه لري. ده ویل چې دا مو نسوه خوښه او نه قبلوي نو دا دوهم کار وکړي. قریش ویل هغه څه دی؟ ویل دی او خلق سره پرېږدي چې خلق دعوت کړي. په والله دغه خبرې چې دغه اوس ما واورېدې یو عظیم کیفیت لري. که دی پر خلقو غالبه سو د عزت او شرف ستاسې عزت او شرف دی. دی هم د قریشو څخه دی، د فخر ستاسې فخر دی. تاسې به په ده سره هغه بختور خلق سي، او که خلقو دی ووجي دا هم هغه شی دی چې تاسې یې غواړئ. د ولید خبره پخه او معقوله وه، خو قریش ویل یا قسم په الله دی او خلق به نه سره پرېږدو. ولید متردد سو چې قریش نه په اوله خبره راضي دي نه په دوهمه. ولید ویل اوس به نو آخري خبره درته وکم. قریش ویل ښه وایه. ویل هغه مناسب او معقول شی دا دی چې خلقو ته وایاست چې ساحر دی او زموږ ټولو خبره باید یوه وي. کم څوک چې د مکې د باندې څخه راځي و هغو ته به موږ ټوله دغه یوه خبره کوو چې ساحر دی. نږدې او مناسبه خبره هم دغه ده چې د ده په خبرو کې سحر دی. د سحر په واسطه قوم سره جلا کوي، ښځه او خاوند سره جلا کوي، پلار او زوی سره جلا کوي. سبحان الله. شیطان یې لار ووهل. اوس لږ وخت د مخه د کوشش کاوه چې قوم ته سمه لار وروښيي، مګر دی پخپله واوښتی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په بد ویلو شروع وکړه. نو دغه ولید په باره کې د سورة المدثر دغه آیاتونه نازل شوه چې رب عز وجل زموږ آیاتو لره مخالف او عناد کوونکی و. سأرهقه صعودا، ژر ده چې د اور پر لوړ غره به وخېجو. صعود په دوزخ کې د یو غره نوم دی چې همیشه کافران ورخېجول کیږي، بیا د هغه غره د سره څخه کښته رالغړول کیږي چې دا هم د کفارو دپاره یو قسم عذاب دی. انه فکر وقدر، بېشکه هغه فکر وکړي چې پر قرآن څنګه طعن یا عیب ووایم، او په خپل زړه کې خبره جوړه کړه چې ووایي چې قرآن کریم سحر دی. فقتل کیف قدر، پس هلاک سو، ملعون کړه سو، څنګه یې دا خبره جوړه کړه. ثم قتل کیف قدر، بیا دې هلاک او ملعون سي، خراب او برباد سي، څنګه یې دا خبره جوړه کړه چې قرآن سحر دی. ثم نظر، بیا یې محمد یا قرآن ته وکتل. ثم عبس وبسر، بیا یې مخ تریو او تندی یې غوټه کړي. ثم ادبر واستكبر، بیا یې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته شاکړه او د اسلام څخه یې سرغړونه وکړه. فقال ان هذا سحر يؤثر، نو ویل ندی دا قرآن مگر سحر دی چې د نورو ساحرانو څخه را نقل سوی دی. ان هذا الا قول البشر، او ندی دا قرآن مگر قول د بشر. سأصليه سقر، ژر به دی د دوزخ اور ته داخل کم.
یعنی دغه سړی چې حق یې وپېژندي او دته دغه حق واضح او روښانه سو تر داسې اندازې چې خپل قوم یې هم ورته رابلی او بیا په یوه وار واوښتي، داسې اوښتل چې د حق دشمن وګرځېدي، نو خود دغه سړی د اور مستحق دی. سأصلیه سقر. دغه آیاتونه د دغه حادثې سوال او جواب په سبب نازل شو. امام طبری او ابن کثیر او نور سیرت پوهان روایت کوي چې دوهم وار بیا د قریشو مشران چې په هغو کې ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل هم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او دا وار یې بیا پر عرض کړ چې دونه مال بدر کو چې په موږ ټولو کې تغه نیسي او زموږ د پیغلانو څخه به هغه تر ټولو شایسته پیغله در په نکاح کو او کدا شی د پیری څخه درته پیښ وي موږ به د په هر څو پیسو سره چې وي علاج وکړو او داسې نورې دنیوي خبرې ورته وکړي، خو ته فقط دا زموږ د الهو بدویل پرېږده او زموږ عادات د ناپوهۍ او جاهلیت عادات مه بوله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه د دغو شیانو د پاره نه یم رالیږل سوی چې دا تاسې یې راباندې عرضوي چې په هغه سره دې زه ستاسې مالونه وغواړم یا دې په تاسې کې شرف وغواړم یا دې پر تاسې پاچهي وغواړم، مګر الله عز وجل زه و تاسې ته رسول رالیږلی یم او پر ما یې کتاب نازل کړی دی او زه امر کړی یم چې و تاسې ته بشیر او نذیر سم. ما د خپل رب رسالت در ورساوه او تاسې ته مې نصیحت وکړي که تاسې دغه شیان قبول کړئ چې ما د رب د طرفه راوړي دي دا مو په دنیا او آخرت کې ګټه ده او کې ونه منئ تر هغو صبر درته کوم چې الله عز وجل زموږ او ستاسې په مابین کې فیصله کوي. نو قریش ورته وویل که ته د دغه شیانو څخه هیڅ شی نه قبلوې چې دا موږ در باندې عرض کړه او ته دعوه کوي چې زه رسول الله یم، نو تر تا د مخه ټولو انبیاو و خپلو قومو ته معجزې راوړي دي او تا موږ ته معجزه نه ده راوړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما تاسې ته د رب عز وجل کلام راوړی دی. کفار ویل یا که ته غواړې چې موږ ستا دین ته داخل سو نو تا ته دا معلومه ده چې زموږ ځکه د هر چا تر وطن تنګه ده، شاوخوا غرونه را باندې را ګرځېدلي دي او اوبه هم هیڅ نه لرو، اقتصادي حالت مو ډېر تنګ دی، نو د خپل هغه را به څخه وغواړه چې ته په دغه رسالت را لېږلی یې چې دغه غرونه را څخه لرې کړي او موږ ته داسې ولې او چینې وبهوي لکه د شام او عراق ولې چې د هغه په واسطه موږ ته باغونه زراعت او واښه نسی او الله مو غنیان کړي، نو موږ به هم ستا څخه یوه فایده ووینو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا د الله جل جلاله کار دی، کې خوښه و دربې کې او کې نه و خوښه نه درکوي. کفار وویل یا محمد داسې نه کېږي، که ته دا نسې کولای موږ ته زموږ مړه پلرونه او نیکهګان را ژوندي کړه، ښه دی چې موږ خپل پلرونه او نیکهګان ووینو. او د هغو په جمله کې به قصی ابن کلاب هم وي، هغه یو صادق شیخ و چې موږ د هغه څخه ستا په باره کې پوښتنه وکړو چې دا ستا خبرې حق دي که باطل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مړي الله را ژوندي کوي، زه مړي نسم را ژوندي کولای. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې واورو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.